السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن پر دغه ویډیو کې ستاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په یوټیوب کې د ډسکرپشن څخه لیکنه یا لینک یا کوم بل څه شی کافي کړو خپل موبایل ته. ملګرو، نه یوازې د یوټیوب څخه بلکې د موبایل له هر سایټ کې چې وي، مثلا تاسو غواړئ په اپلیکیشن کې لیکنه ده، لنډه کیسه ده، کوم بل څه شی دی هغه غواړئ کافي کړئ، پی ډي اف څخه غواړئ لیکنه کافي کړئ. خو د موبایل هغه لیکنه چې تاسو نشئ کافي کولی، کوم چې کافي کېږي هغه خو هسې هم کافي کېږي، خو هغه لیکنه چې مثلا په سیټینګ کې کوم څه باندې تاسو ته لیکنه راځي، په بل څه باندې کوم لیکنه راځي، غواړئ هغه لیکنه کافي کړئ، بیا یې ټرانسلیټ کړئ، نو تاسو هغه لیکنه په ډېره اسانۍ سره کافي کولی شئ. نو ملګرو، دا ډېره خوندوره اسانه طریقه زه تاسو ته درښایم. نو زه نو طریقه تاسو ته په ویډیو کې درښایم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي، نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. زه یوټیوب ته راغلم، غواړم د دغه ویډیو د ډسکرپشن څخه لیکنه کافي کړم. تاسو چې کله په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ، نو زه غواړم دغه ډسکرپشن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دا ډسکرپشن راځي، دغه لیکنه زه اوس غواړم کافي کړم. نو کله چې اوس دغه لیکنه کافي کوم ملګرو، د دې لپاره تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت دی. دغه یو ډېر کوچنی اپلیکیشن دی، صرف 2 MB اپلیکیشن دی، یونیورسل کافي ده. په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دغه لینک په ډسکرپشن کې شته. کله چې تاسو دغه انسټال کړئ، یو پرمیشن غواړي اول سر کې تاسو به هغه پرمیشن ورکړئ. چې کله مو پرمیشن ورکړ، دغه لومړی اپشن دغه به تاسو د به آف د به آن کړئ، نور هېڅ هم نه غواړئ، صرف دغه اپشن به آن کړئ. کله مو چې دغه آن کړ، را به شئ ملګرو، دلته دغه اپشن تاسو دلته درکوي، تاسو وینئ بس دغه ځای کې اپشن راغی، تاسو بس هېڅ ځای ته هم پسې مه ځئ. اوس چې راشئ یوټیوب کې غواړئ دغه ډسکرپشن څخه لیکنه کافي کړئ، یوازې د ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ډسکرپشن باندې کلیک وکړ، اوس راشئ دغه یونیورسل په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، تاسو وینئ چې ملګرو اوس دغه لیکنه ټوله د کافي په شکل موږ ته راواخیسته. تاسو به ټوله لیکنه وینئ ملګرو، دلته دغه د کافي په شکل راواخیسته. تاسو دغه لیکنه ایډیټ کولی هم شئ، داسې هم کولی شئ چې یوازې یو ځای ترې راواخلئ د دې لیکنې څخه، چې تاسو ته درښایم. ګورئ چې کله تاسو دلته کلیک پرې وکړئ، اوس تاسو ته کولی شئ دې څخه لږه لیکنه هم راواخلئ، چې یوازې لږ شی غواړئ یا مکمله غواړئ. چې کله هغه هم ترې واخیسته په دې طریقه، ستاسو ته بشپړ طریقه در وښیم. ګورئ، نو تاسو په دغه طریقه د دې څخه لږه لیکنه، زیاته لیکنه، هر څه کافي کولی شئ. د بره کافي اپشن راځي، په دغه به کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو، دغه مونږ کافي کړ. اوس خپل موبایل ته تاسو دغه وړی شئ ټرانسلیټ کولی هم شئ، چې تاسو اوس خوښه ده چې هر څه پرې کوئ. او ملګرو، اوس نه یوازې دغه د یوټیوب ډسکرپشن څخه بلکې د موبایل په هر سایټ کې چې لیکنه وي تاسو کافي کولی شئ، مثلا د ډسکرپشن څخه، د پی ډي اف څخه، او بل هر ځای کې. مثلا تاسو راغلي یو اپلیکیشن دی، په هغه کې لنډې کیسې یا کوم نور شیان دی، هغه غواړئ تاسو دغه څخه لیکنه کافي کړئ، تاسو دغه اپلیکیشن په ذریعه سره کافي کولی شئ. زه مثلا دغه اپلیکیشن ته راغلم، غواړم د دغه څخه لیکنه کافي کړم. زه به اوس دلته په دغه لنډه کیسه باندې کلیک وکړم. اوس دغه لیکنه پښتو لیکنه ده، هر ژبې لیکنه چې تاسو کافي کولی شئ. زه دغه باندې کلیک کوم، یونیورسل کافي باندې، اوس به دغه لیکنه ټوله موږ ته کافي کړي. زه تاسو ته طریقه درښایم. تاسو وینئ ملګرو چې دغه لیکنه ټوله د کافي په شکل راواخیسته، پخپله تاسو لیدلی شئ. تاسو به دلته کلیک وکړئ چې د ټوله لیکنه پر راشي، او د بره کافي اپشن چې په دغه چې کله کلیک وکړئ، دغه لیکنه به ټوله ستاسو موبایل ته کاپي شي. نو ملګرو، دا وه طریقه چې ما تاسو ته وښوده. په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.